کومړو شی به د معلومات کیږي تکبر سمانا وېدته نه ابو بکر له ویلې بلکې دا د الله نعمت دې چې صبر بدن د کارش خلق سپک غنل لکه د دې وجنه مداخل الشیطان کې د لیکلې دي دریش طریقو کې ابلیس علیه لعنت په مسلمان باندې حمله کوي یو پکې دا د یو مسلمانو د دای سپک غنل چې مړ دل زو څنګه کېلم د یو کشر سړی دی او داس منګه طالب العلم دی او زما استعداد ته ډیر اوچت دی او زما علم ته ډیر اوچت دی اوس دې سړي لازمه ګونډه ما ته ولې دې خبر لازمه دا وکه خودلو وې په دې انسان باندې د ابلیس چاپر الله او د ابلیس په چاپه کې گیر راغی دا بوس خرابېږي او تخریبېږي با تکبر دا معنا د قران او سنت دشمنی مقابله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تزکیه به شکل کوله و نعم الرجل خوریم صحابیات کې ودا ډېر مزیدار سره د ارمان چې د وختي د شل کټ شي واړ شي او اسبال الازار نه کوي پنسي د خنګرو نه کته نه ساتي وخت پر خود سنت طریقه لیکن چې کله د انسان بدل لکه قسم ته نشا اولیت رضی نبی صلی الله علیه وسلم تذکر دی ملګری وکړه و یزکیه مفسرین د قایت په تشریح کې ذکر کوي ودا لړ کول وس پکار دي بالکل کماول پکار دي دا تشکیه د ملګرو کیسه تربیته دغه تکبر چې کله موجود دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شړی بزام باندې جامې راواچولې او ځان به ګډه ډوري معلوم شو دغه د وجنه تکبر وکړي رب العالمین په دې اسمه کما نه اوسه اوسم لاندې اسمه کې روان دي قارون دبو د جنه برکه وکاته چې میدان د جنگ کې هغه د دشمن مقابله کې تبختر وکي ناز وکي نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو له ویلې ودا د شي حرکت دی چې بده شي چې زمونږ الله خو غني خو لیکن د مؤمنانو په مقابل کې به دا الله خبرکیږي په تکبر کول الذين يجتنبون كبائر الاسم شغلين ځان ساتل محمد رسول الله فرمایي چې لا يدخل الجنه جنت له داخل نشي هغه انسان چې شیطانی کوي یو خبر یو لولي د بل خبره بل لولي باج انسان دا خپل کمال غني یره وړي راځي بشه بس ما سره دا د قومونو ما بین کې د خاندانونو ما بین کې او د مخلوقاتو ما بین کې زه جګړه کوم خلق په جنگ راولم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان به بالکل د سر جنت ته داخل نشي شیخ الاسلام تحقیق لیکلی دی وې د قبر عذاب شو انسانانو لور کې دي چې یو به د شغل خور انسان دی د دوه مسلمانانو ما بین کې جګړه ته شمه ته ځان نه ساتل شرک ول منځ نه کول رسته کول د مور بلار نه فرمانی هجرت نه کول وینو عمل کې جدای او د قشن زکات نه انکار هغه انسان چې د روزمات د وخت نه مخکې روزمات کوي هغه زنانه چې د خاون سره ورانه شي او دا بچي هغه لور کوي د پېتی بندګي چې د نور ضرورت نه لري د محمد رسول الله په ملګرو صحابه کرام باندې لعن تان کنزل کول مخامخ په شي چې په انسان باندې عیبونه لګول بیزی ټکسونه خپل قبرستان کې متیزه بولو باراز یو په رسول الله فرمایي چې غلیرا نو الذين يجتنبون كبائر الاثم الله وي هغه انسانان چې هغه د کبیره ګناه نه ځان ساتي منت شغلینا محمد رسول الله فرمایي ويتجتب من دکی په ټول انسانانو کې بدترین انسان د قیامت په ورځ باندې د الله په نس باندې هغه انسان چې هغه دوه اړخیزه پالیسي لري الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه یو طرف مخلوق له شراشي و خبره وکي او بل طرف مخلوق له شراشي بلا محمد رسول الله فرمایي د انسانانو به الله جنت ته داخل نکي او په ټول انسانانو کې په ورځ قیامت الله په نس باندې خطرناک خلک او خراب خلک هغه انسانان دي حدیث بخاری مسلم کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم کبیره ګناه دام ذکر کړی دا المنتحر یو سړی دی د دنیا په ژوند کې قید شوی څه زهر او خواړه وسکله یا په خپل غاړه کې یو صادر واچول به تور مثال برای چرته زوړن کې یعنی د دنیا د تنګیدو د وجنه خودکشي کول ځان په اسلحه باندې وژل محمد رسول الله فرمایي و هغه انسان چې ځان په دې زهر باندې وژل و دا د جهنم په دې منځ کې خالدن همیشه به یغیږي کې ابدانا او د قزر به دې په دې لاس کې او د بسکی او ځان به وژني او به بسکی او به بزان وژني او به بسکی او به بزا وژني دومره خطرناک سزا او سخت سزا الذين يجتنبون كبائر الاثم حدیث مسلم کې راځي محمد رسول الله فرمایي کبیره ګناه دا منسل رحم قطع کول خپل ولینه پالل لا يدخل الجنه رسول الله فرمایي جنت له داخل نشي قاطع رحم دا منسل رحم قطع کون کې انسان
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وکله چې اسمه کو اسمان رب العالمین برابر کړ د قصل رحمه الله د لنګ نونی حکم چې دغه شان مناسب ربا داخلك ما د معمولی شي د وجنه پری دی الله رب العزت ورته ویلې زماره په خپل عزت باندې قسمي چا چې یو ځکړي ځان سره به یو ځکړم او چا چې جدا کړ د ځان نه به جدا کړ نبی صلی الله علیه وسلم دومره وګد شي رحمي پالله خپل ملګرو له وی چې کلمه مصر فتح کې ګوره په غیزه کې د خلکو سره ډېر احتیاط کوي وجه ده چې زمونږ سمور حاجر د اسماعیل علیه السلام والده هغه د دقه علاقه ده زرونه کال وړاندې 3000 کال وړاندې 3000 شوقه اسل رحمه له حاجه ساتل لري امام بخاری او دغه شان ابو داود مسند احمد کې روایت ده ابو هريره سے فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وې کچرته یو سړی وغواړي چې داغه په دې رزق رب العالمین پر اخوال راولې وداد سل رحمی پالي سل رحمی صحابه دا خبر وکړه چې اې الله نبی یو سړی چې زمون خاله راځي او موږ داغه خاله ورزو دا بشیر رحمی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خو بدله ده سل رحمی دې ته ویل شي چې یو سړی استغفار نه راځي او ته رب العالمین درزه لپاره ورشي دا ډیره ګرانه خبره ده په دې نفس باندې د جوخت خطل او د رب العالمین رضا د محمد رسول الله رضا دا به د الله په فضل کرم سره انسان له نصیب کیږي حدیث کې دا امر مسلم کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وکم انسان چې سره رحمی پالړي د قصر رحمی دی پوری صورت باندې ولاړه ده چا چې پالړي تیریږي با او چا چې نه د پالړي نو دا به اسلام د غرزيږي جهنم لا د قیامت علامات یو علامت دام ده انسان د خپلوانو سره خپل ولی قطع کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د خپل ولی پالای ولو بالسلام اگر که سلام ولی نه چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ او کله نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلي مشکات لسانی کې حدیث دی چې دومره نمونه دی او چا یاد کوي پلار نک او بل چې تاسو د خپل سره رحمه ور باندې او پالای حدیث کې دا مرضی ابن حبان کې روایت ده مسند احمد کې الذين يجتنبون كبائر الاثم اكل الحرام کله چې انسان د حرام خوراک کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنه داخل بنشي جنت لرا هغه وکا چې د حرام د وجه نه رالوي شوی ده ابن کثیر لیکلی دی د عمل قبل دوه پر ډیر شرعي دی یو اساسي بنیادی سبب دا منه د حرام نه ځان ساتل د علي بن ابي طالب بارے کې دا راغلی و مخکې شریعت درسونه کې ویل شوی و چې هغه په دارالخلافه کې ځان لا یو بوجي د وربشه به انتخاب کړي و ټاپه به واله و ورته وی به ویل چې دا ولې وي ترڅو پوری چې دی شی تحلیل او تحریم معلوم نه دغه خراب قطن زده خپل خېټه لوردن نکوم نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت علامت دار چې داخله په خوراکونه کوي لکه د غویانو غندې په شبو حلال حرام نه پیژندل خو څنګه د خېټه ډکول د ابوبکر رضی الله بارک دار راځي وې دغه غلامو د جاهلیت وخت کې هغه څه دمونه کړو نه به قرض وروته خوراکي چې بده باندې وکینو ته پوښتنه وکړي چې دا څه جواب یې ما په جاهلیت کې شابه قرض وسترو ته باندې به هغه خرچه وکړه وې د خپل خلک دا ګوته وردنونه کړی دا ارچ استفراغ کړه چې زما بری بدن کې چرته حرام را دن نشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو بدن په حرام باندې لوي شي لایق چې رب العالمین جهنم پور باندې وسوځي التبي بوزي او بل حدیث کې دا راځي ربا ډیر کرته ګډ وډ وکتو والا انسان مسافر انسان خوراک د حرام او څاګه د حرام او جامع د حرام او لوي شوی په حرام او دعاګانی کوي فان یستجاب رسول الله فرمایي څه مخه لږه د انسان بچر د دعا قبول شي د سره قبلېږي نه نو الذين يجتنبون كبائر الاسم یوڅو کبیره ګناهونه مونږ ویلې گاونډي له zarar ورکول تکبر شغولي دوه مخیزه ژوند اختیارول او خپل ځان د زهر د واسطه باندې قتلول سل رحمی قطع کول او حرام خوري معنا دا الذين الله اذا غ انسانانو یجتنبون کبائر الاثم والفواحش چې دوی ځان ساتي د کبیره ګناهونو او د قشاند به حیاينا الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بشریت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین